دا یو ورور سوال کړی دی دا ډېر فایدهمند سوال دی وی طلاق 3 طلاقه دي چې د هغې نه بعد بیا ښځه نشي راواپس کېدی چې څو پورې بل خاوند سره نکاح نه کړي او بل خاوند طلاقه کړي نو سوال دا دی چې دې کې څه حکمت دی چې د 3 طلاق نه بعد به لازم دا ښځه بل چا ته واده کېږي او بیا به هغه په خپله مرضۍ طلاقوي او بیا به راځي دې کې څه حکمت شو یعنې که چېرته دا هم داسې وي چې 3 طلاق دی د دې نه بعد بیا راواپس که 4م طلاق هم شته بیا راواپس که 5م طلاق هم شته خو په دې 3 دا خبره ولې ودرېږي او بیا دومره سخته چې دا به لازم بل خاوند ته واده کېږي نو بیا به راځي دې کې حکمت څه دی حکمت یو نه دی کې حکمتونه دي الحمدلله دا خو واضحه ده چې هغه طلاق چې ښځه پکې راواپس کولی شي هغه څو پیرې دی 2 پیرې په 3م پیر چې طلاق ورکو دا نشي راواپس کولی الا دا که دا په خپله مرضۍ بل میړه وکړي او هغه بل میړه بیا په خپله مرضۍ پرېږدي نو دا زوړ خاوند ورته راواپس کېدی شي دا مسله قرآن او حدیث ثابته خو حکمت څه دی 3 کې نو یادې که یو څو حکمتونه یو حکمت دا دی چې کله دې سړي اولنی طلاق ورکو شریعت موقع ورکړه که ور نه کړه دله ورې کړه سوچ وکړه فکر وکړه هغوی ما سوچ وکړو فکر وکړو بیا مې واپس کړه صحیح شو 2م طلاق د بیا ورکو شریعت موقع ورکړه که ور نه کړه ورې کړه څه وخت دوی ژوند روان کړه سړي 3م طلاق ورکو اوس شریعت وایي نه ودرېږه اولنی طلاق ته ورکو ښځه دې واپس کړه بیا دې طلاق ورکو ښځه دې واپس کړه بیا دې طلاق ورکو دلیل په دې دی چې ستاسو ژوند د یو بل سره نه تېرېږي چې نه تېرېږي نو بیا قصه بلکل ختمه ده دا یو حکمت شو او ځکه الله آیتونه کې وایي وان یتفرقا یغني الله کلا من سعته که دا ښځه او خاوند جدا شو الله به هر یو له د خپلو خزانونه ورکړي تاسو اوس اندازه ولګئ چې یو سړی یو پیر ښځه طلاقه کړي او بیا یې راواپس کړه او بیا یې طلاقه کړه او بیا یې راواپس کړه او بیا یې طلاقه کړه دا دلیل د څه دی چې د دوی د یو بل سره ګزاره نه کېږي نو چې ګزاره نه کېږي خو بس پرېږده که نه بس پرېږده کیسه ختمه شوه سره تنګول کې 3مه ده 2مه ده 2م حکمت که چېرته خاوند ته دا اجازت ورکړی شو چې د هر طلاق نه به ته رجوع کولی شي نو ډېر نارینه به د دې خبرې نه ګپ شپ جوړ کړي د ورځې به 10 طلاقه ورکړي 10 به ورکړي لکه جاهلیت په زمانه کې یو سړي به 100 پیرې ښځه طلاقه کړه سهار به یې طلاق کړه ماښام به راواپس کړه اوس زموږ دا حال دی په مخه د طلاق مسلې راځي که دا پکې نه وي بیا خو په مخه لګیا و طلاق او طلاق او طلاق او طلاق او بس بدران هغه دي چې ښځه ترې د هغه وخته پورې نه هېرېږي چې څو پورې ورته د طلاق ټکی نه وي ویلی حدیث عادت کړي نو 2م حکمت دی 3م طلاق ورکول د ښځې زړه ماتول دي طلاق ورکول د ښځې زړه ورسره ماتېږي که هغه هر څه مسله خو زړه خو یې ماتېږي که نه کور روان نه شو نو که چېرته شریعت د دې حد نه مقرر کړی نو دې زنانو ته به څومره تکلیف وی څو پیرې به دوی د زړه دې نارینه وماتو ته طلاق 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 دا ګپ مه ګڼئ ځکه ته زه یو نصیحت وکړم درته د ورور او د یو مخلص دوست په طور نصیحت کوم ټولو وروڼو ته که مشران دي که کشران دي زنانه ته د طلاق دا خبره ډېره مه کوه دا ګوره په هغوی ډېره ګران دي او که چېرته د مسلې حل نه راوځي نو بیا هسې قیسې مه کوه بیا طلاق ورکوه خو دا چې ته د 10 کالونه لګیا یو طلاق به درکم سیده کېږي که طلاق درکم غلی کېږي که طلاق درکم کینی که طلاق درکم ودرېږي که طلاق درکم دا خو ما ورته ګپ ښکاري خو دا د زنانو دپاره ډېره ګټه مسله ده چې ګپ ته چې طلاق درکم او طلاق درکم نو دا ټکي هسې مه استعمالوي او چې کله ضرورت راشي که نه نو بیا یې صحیح استعمال کا بیا ما خوا دې خوا مه کوه
خو هسې پې ښځه یارول او بیا به مولیانو پسې ګرځېده ته پوسونه کول چې نه ما خو اراده دا نه وه، ما خو یروله او ما خو کېنوله او ما خو ته دا او ما خو ملګری خفه کو او ما خو ملګری خوشحاله، بیا موږ دا خبرې ته وراته. څلورم حکمت دې کې دا دی، څلورم حکمت چې ولې د دریم طلاق نه بعد بل خاوند سره نکاح لازم ده چې د دې طلاقو تحدید وشي چې او درې دي بس. که چېرته د دې نه بعد بغیر د نکاح نه بیا د بل سړي سره نکاح نه بیا راواپس کېدی شوې نو بیا تحدید کېدی شو چې دا درې شو، بیا به په دې پسې څویم راتو، څلورم به راتو، بیا به پنځم راتو، نو دریو باندې خبره څنګه ودرېده چې دې ته وویلی شو چې دا به لازم د بل خاوند سره نکاح کوي، بیا به هغه طلاقوي، بیا به راځي. بل حکمت دې کې دا دی، ګوره ښځه چې کله د خپل خاوند نه دریم طلاق واغستو، دریم طلاق ولور او دا د خپلو خپلوانو په کور کې ناسته ده، د پلار په کور کې ده، د ورور په کور کې، نو دا خلک به په دې غالبه شي چې زه خیر دی واپس شه ورته، زه خیر دی واپس شه، زه خیر دی واپس شه، نو دا به واپس شي. خو چې کله دا واده شي بل میړه ته او بل خاوند ته، نو دا اوس د خپل ژوند په باره کې ښه آزاد سوچ کولی شي چې د هغه خاوند سره ژوند ښه و که د ده سره نه دی. بل په دې کې حکمت دا دی چې دا خاوند د بیلتون دا ذایقه هم لږه وسکي که نه، کب خو نه دی، زنانه د الله بنده نه دی، د الله بنده دی که نه، دا هم یو کمزورې مخلوق دی او ته یو طلاق او دریم او څلورم او پنځم شریعت وایي نه ودرېږه دې درېمه پورې. نو چې دا ښځه ستا چې ستا زړه ښځه وه او هغه بل سړي ته واده شوه چې تا ته هم پته ولګي چې د بېلتون خوند څنګه کوي، د ده دپاره پکې یو درس شو. بل حکمت په دې کې دا دی چې انسان یریږي، که دا مسله پکې نه وی ښودی که نه الله، نو بیا موږ د دې طلاقو تعظیم نه کوو، خیال م دی که نه، نو دریم نه سخت یریږو چې درې طلاقه ورنه کړي، خیر دی یو دوه بیا هم ګزاره کړي خو چې درې ورنه کړي. بل پکې دا دی لکه دا ته زه خپل طرف نه فایده ذکر کړم، هغې کې بیا داسې نه دي چې نکاح به وکړي او دغه خاوند ونه په ځي طلاق ورکړي بیا دې راځي، شرط پکې شریعت دا ښودلی چې هغه نوی خاوند به ورسره کوروالی کوي، یعنې خبره وړه نه ده. نو سوال دا دی چې د کوروالي کې څه حکمت دی؟ حکمت هغه دا دی که چېرته کوروالی پکې شرط نه وی که نه، نو بیا داسې هم کېدی شوه یو سړی دی خپله ښځې درې پیرې طلاقه کړه، بیا د یو بل کس سره کېناسته، هغه وي دا ما په نکاح واخېسته او په هغه مجلس کې طلاقه کړه او ده بیا راواپس کړه، اوس به بیا درې طلاقه ورکوي، بیا به په هغه مجلس کې ورکړي، بیا به یې راواپس کړي، بیا به ورکړي، بیا به یې راواپس کړي، نو بیا یې تې لوبه جوړوله. نو ځکه شریعت پکې شرط څه کېښو؟ کوروالی. اخرنی حکمت هغه به دا ذکر کړو، دا کوروالی پکې شریعت ولې کېښو؟ دا د دې دپاره چې هغه اولنی خاوند د طلاق انجام ویني چې د طلاق انجام څه دی. دا سوچ نه کوو، درې طلاقه دې ورکړو، اوس پسې ګرځي چې زه یې راواپس کوم، انجام یې دا دی چې نن هغه د بل سړي ته واده شوي دی او د هغه سره ژوند کوي. پوه شوي به حکمتونو که نه، او د الله په هر څه کې لوی لوی حکمتونه یې د الله ښایسته دین دی. رب العالمین دې موږ په دې دین پوه کړي او الله رب العزت یې د مرګه پورې موږ قایم او دایم لري په دې دین باندې. باقي چې کوم سوالونه یې دا به روان نشسته پرېږدو. هذا والله اعلم.